قدرمن اورېدونکو، تېرو درسونو کې مو د فیل خبرې واورېدلې. هیله ده چې ستاسو به څه ترې زده کړې وي او پند به مې ترې اخیستی وي او ستاسو په معلوماتو کې به یې زیاتوالی راوستی وي. له ننني درس سره به له دې وروسته د کتاب لومړۍ برخه چې د شرایطو سپړنه ده تر عنوان لاندې به موضوعات تاسو سره د ناکامه دولتونو بیا رغونه کتاب څخه شریک سي. هیله ده چې تر پایه ملتیا راسره وکړئ او په غور سره یې واورئ. راځو لومړی درس د غځېدونکي مشروعیت تشه شروع پې کوو. په ډسمبر میاشت د نیویارک په هوټلونو کې اتاق سخت پیدا کیږي. که ولسمشر نه وای باید صدر اعظم د ولسمشر مرستیال یا د باندنیو چارو وزیر وای. د ټکسي پر ځای په میټرو یا پیاده سفر وکړي، ځکه د ټکسي سوارلي ځای پر ځای ولاړه وي او خلک په غوسه وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شوی. په نیویارک چې د اوړي موسم پای ته ورسیږي او ماشومان ښوونځیو ته راځي، د دولتونو مشران ایټالوي دریشۍ واغوندي او د منهاټن کلنۍ غونډې ته ځان چمتو کړي. له خپلو ملګرو سره له سفارتونو، کونسلګریو، نمایندګیو او هوټلونو څخه په امنیت کې راوځي او د ښار له ټولو لوریو د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته پر لاره وي. د ختیځ سیند په غاړه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اسمبلۍ غونډې ته ځان رسوي. د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د یوې اونۍ د اوږدو بیانونو مسابقې او د کاکټیل دعوتونه خلاص نه وي چې د دغه تیاتر ترافیکي بیروبار واشنګټن ډي سي ته ولاړ شي. هلته د اقتصاد وزیران، د بانکونو رئیسان او د دوی غړي د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې لپاره راغونډېږي. د امریکا ډېر مبصرین دغه غونډه تشریفاتي بولي، ځکه د کوچنیو او خورا کوچنیو هیوادونو عامې سرچینې او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې چې په سختۍ یې پیدا کړي مصرفوي. ډېرې پیسې د ښه ژوند په پار په خصوصي موټرو او مېلمستیاوو لګوي، خو د هیوادونو خلک یې نیستمن یعنې فقیر دي. د پرمختللو هیوادونو مشران به ځکه دغه غونډې ژر ختمې نه کړي چې د کوچنیو هیوادونو فقر خوښوي. د دغو غونډو جالبې صحنې د نیویارک او واشنګټن د ټلویزیون لایف خپرونې د سټلایټ په مرسته په منځنۍ امریکا، د کارابین هیوادونو، افریقا، آسیا او د پخوانۍ شوروي په خبري سټوډیوګانو کې خپروي، چې د نړۍ له لویو هیوادونو د امریکا متحده ایالات، لویه برتانیا، فرانسه، چین او روسیې سره د کمزورو هیوادونو ګاونډیتوب په ډاګه کړي. دغه غونډې خپلواکي ښيي. د سپټمبر په غونډه کې د ګډون کوونکو مشران له صلاحیته معلومیږي چې د ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق په نړۍ کې د هر ملي حکومت استازی دی. څومره چې نړیوال سازمان دغو هیوادونو ته اړ دی، همدومره دولتونه د نړیوال بانک او صندوق مرستو ته ضرورت لري، ځکه نړیواله ټولنه له خپلو هیوادونو څخه جوړه شوې ده. که څه هم غړي هیوادونه یې ثبات نه لري، خو مشرانو ته یې د تړونونو د لاسلیک په پار مهم صلاحیتونه ورکړي دي. همداراز د نورو پروژو لپاره له شخصي بانکونو او عامو نهادونو څخه پور اخلي او له خپلو طبیعي سرچینو څخه نورو ملتونو ته امتیاز ورکړي چې معمولاً بډایو ملتونو ته ګټه رسوي، یا داسې تړون چې خپل خلک په قانوني ډول مکلف کړي، لکه د سرحدونو ټاکل. همداراز لویې بېخبنایي پروژې چې د ډیرو شخصي ګټو بې شمېره فرصتونه برابروي، د دوی په کمپنیو کې هم پوره برخه لري. دغه استازي چې د میاشتې په اخر کې خپلو هیوادونو ته راشي،
د امریکا تیر شوي مراسم ورته خوب ښکاري. په نظامي کلاګانو کې شپه او ورځ د وسلوالو لخوا ساتل کیږي او ځکه اوازې خپروي چې د هیواد له میراثي شتمنۍ څخه څومره پټې شخصي بانک ته لیږل شوي او د مشرانو لپاره څومره امتیاز منل شوی دی. داخلي او نړیوال رشوت ورکوونکي کمپنۍ آماده وي چې رشوت اخیستونکي دوی ته په زیربنایي پروژه کې چې شخصي ګټو ته لاره هواروي برخه ورکړي. د دوکتورین یعنې په داخلي چارو کې نه مداخله کې خپلواک حکومتونه د ملي خزانو چور او په شخصي شتمنیو د بدلولو پوره ازادي لري. دغه دولتونه د پیسو د نړیوال صندوق او په اروپا، اسیا او امریکا په متحده ایالاتو کې د بانکونو زیات پوروړي دي چې د اوسنیو مشرانو لخوا به دغه پورونه ادا هم نشي. هغه ملکي کارمندان چې د هیواد د نیکمرغۍ لپاره کار کوي مجبور دي چې د نړیوال سازمانونو او له ناحکومتي موسسو سره کار وکړي، ځکه دوی د معاش د ډیروالي له امله 2 یا 3 دندې لري، خو بیا هم د دوی تنخوا په اوسط ډول د ناحکومتي موسسو د یو موټروان د معاش 1+ یا 1/10 برخه کیږي. د افریقا کمیسیون په 2015 کال کې راپور ورکړ چې 2.3 بلیونه ډالر له افریقایي هیوادونو سره د تخنیکي مرستې لپاره 100,000 کارپوهانو ته ورکړل شوي وو. د دوی ذهني سبک او نوښت له لرې پرتو مرکزونو څخه تسخیر شوی وي. د دوی وخت چې د سلګونو بیلابیلو پروژو پر مدیریت مصرف شي هیڅکله د پرمختیا یو واحد او منسجم تصور نشي کولای. د نړیوال سازمانونو او ناحکومتي موسسو دفترونه د لویو سټلایټو په واسطه له شبکو سره تړل شوي چې د نویو کانکریټي ودانیو په سر ایښودل شوي او امنیتي څارونکي یې ساتي. دغو ځایونو ته ننوتل اسان نه دي. دغه نښې خاص امتیازات لري، که څه هم نوموړي مامورین له فزیکي اړخه په افریقا، لاتین امریکا یا اسیا کې وي، خو ذهن یې له پرمختللې نړۍ سره تړلی وي. همداراز دوی مخکې له مخکې په خپلو مرکزي ادارو کې کار کړی وي، خو یو پرمختللی سیستم ځکه نشي جوړولی چې زیات وخت یې د بیلابیلو پروژو په مدیریت لګولی وي. دوی چې په کوم هیواد کې اوسیږي هلته خو یو پرمختللی سیستم ځکه نشي جوړولی چې زیات وخت یې د بیلابیلو پروژو په مدیریت لګولی وي. دوی چې په کوم هیواد کې اوسیږي هلته 2 بیوروکراټیک سیستمونه، یو نړیوال چې په بهرنیو مرستو چلیږي او بل ملي دی چې هر وخت له مالي پلوه کمزوری وي. د مفکورې او مالي سیستمونو پر اساس یو له بله ډیر توپیر لري، ځینې وخت ټکر کوي. بهرنیان په ټولنیز لحاظ له یو بل سره نږدې کیږي، د کلبونو په مرسته اړیکې ټینګوي او په دې ډول هدف ته ځان رسوي. چاته چې خدمت کوي په اړه یې لږ معلومات لري. د دوی له مالي پالیسۍ، اقتصاد، ټولنې او له مرکزه بهر د نورو برخو په اړه کافي معلومات نه لري، نو ځکه یې سپارښتنې سمې نه وي. د بهرنیانو په پالیسۍ کې چې راغلي موخې ترلاسه نه شوې، ملي چارواکي بهرنیان ملامت بولي. دوی وایي چې بهرنیان ناسمې یا لږ مشورې ورکوي. په همدې اساس ډیری وخت د ملي چارواکو خبره سمه وي. د بیوروکراسۍ د دواړو سیستمونو ترمنځ پرتلنه
یوازې مالي اړخ نه دی بلکې په ظاهري بڼه، طرز، فکر او مزاج کې هم معلومیږي. ځکه د حکومت زیات تعمیرونه د ګرمولو سړولو سالم روغتیایي وسایل او انرژي نه لري. زیات اساسي وسایل لکه قلمونه، کاغذ او رسمي فورمې نه لري. مکتبونه په لاس لیکلي او فزیکي ډول له یو دفتره بل ته وړي، ځکه زیات چارواکي ټلیفون او کمپیوټر نه لري. ناوړه ستونزه دا ده چې داخلي کارمندان د بهرنیو کارپوهانو لخوا په دې خاطر رټل کیږي چې وړتیا نه لري او نور چارواکي شړنه سمه بولي. دغه وګړي چې په بیوروکراسۍ کې په ډیرو هڅو ځای موندلی وي اوس فکر کوي چاته چې خدمت کوي په دوی رحم نه لري. دوی ځکه ناتوانه دي چې دولت د بقا اړین وسایل، پاکې اوبه، لومړنۍ زده کړې او غذا ورته نه دي برابر کړي. د پرمختګ له لویې وسیلې یعنې لوړو زده کړو هم بې برخې دي. ملکي کارکوونکي د مهمو پلانونو د پلي کولو مسؤل دي. زړه توري شوي وي. دوی هیڅکله هم نه هڅول شوي او نه هم څه ور زده کړل شوي څو خپلې دندې ترسره کړي. غریب هیوادونه چې بهرنۍ مرستې ورسره کیږي پرېمانه طبیعي منابع لري. دغه منابع د بهرنیو استخراج کوونکو قراردادیانو لاس ته ورشي. ځینې ځایي چارواکي له دې کمپنیو سره لاس یو کړي. د منابعو یعنې تیلو یا معدنونو قراردادونه خلکو ته نه ښکاره کیږي. صنایع او کړنلارې مبهمې پاتې شي. ډېر وخت یې ګټې په بهرنیو هیوادونو کې بانکي حسابونو ته لیږل کیږي او یوازې څو وګړي ترې ګټه اخلي. دغه دنده د دولتي چارواکو ده، خو هغه په ښکلو دفترونو کې ناست دي او یوازې پیسې مصرفوي. د بانکي له دې پرېمانه لګښت ښکاري چې د داخلي عوایدو اندازه د نامستقیمو عوایدو یوه برخه جوړوي. ډېری پرمختلونکي هیوادونه له بانکي بحرانه ځورېږي ځکه چې زورواکانو میلیونونه پور بیرته نه دی ورکړی. همداراز نغدې پیسې ناڅاپي ورکې شي. ښایي په دغو پیسو د عام المنفعه نهادونو له لارې په خلکو پانګونه شوې وای چې د مدیریت چارې په خپله خلکو سمبال کړي وای. عادي خلک له دې بیزاره شوي چې دولت او یا نړیواله ټولنه دې ورته روغتیایي خدمات، ښوونه او امنیت برابر کړي. بېطرفي اعلانوي. له ملیشو سره د نه یو ځای کېدو هڅه کوي او د ځان لپاره یوه توښه برابروي. غریب هیوادونه په نظامي برخه کې ډېره پانګه مصرفوي خو امنیت پکې نشته او خلک خپل ځان مسؤل نه بولي ځکه په یوه لسیزه کې په اوسط ډول 2 ځله پکې جنګ شوی. په میلیونونو وګړي په داخل کې بېځایه شوي او په میلیونونو نور یې لا هم تهدیدېږي. د دوی په چارو کې مداخله یې نوي ژوند ته مجبوروي خو د جګړې پر موقعیت نه پوهېږي. په سلګونو میلیونونو وګړي له کلیو څخه ښارونو ته کوچېدلي. ښاري نفوس خصوصا په مرکز کې دومره په چټکۍ زیاتېږي چې د کاري فرصتونو امکان یې کمیږي. په میلیونونو وګړیو خپلې شتمنۍ په تعمیرونو مصرف کړي خو قانوني قبالې یا قوالې نه لري. دوی د خپلو شتمنیو او تجارت واک لري خو له قانوني اجازې پرته یې ساتلو ته مجبور دي. دغه ناقانونه حالت ښیي چې کامیاب تجارت په نافعاله پانګه اوړي. د پور اخیستو لپاره د داسې وثیقې په ډول نه کارول کیږي چې له غربته د خلاصون شتمنۍ تولید کړي. کوم وګړي چې په قانوني ډول په سیستم کې داخل یا یې هڅه کوي له ناقانوني خنډونو سره مخ شوي. پرمختګ ځکه ګران تمامېږي
چې ډېر ځله د رشوت پر اساس کیږي. په 2022 کال کې د $2 د ګمرکي محصول لپاره باید هر افغان $8 رشوت ورکړی وای او په ټولو ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره ګرځېدلی وای چې د 100 مامورینو لاسلیکونه واخلي. په سیرالیون کې د ملي هویت تذکره په 3 میاشتو کې نوي کیږي. بېځایه شوي او غریب خلک د هویت پاڼې لپاره ډېرې ستونزې ګالي. په غریبو هېوادونو کې په لسګونو میلیونونه وګړي هویت او پته نه لري. په بیلیونونو د غربت له امله هغه قانوني څیزونه نشي اخیستلی کوم چې د خرڅولو او اخیستلو لپاره رسمیت وربخښي. د اصلي مشروعیت نشتون د وګړو د ځواک په نشتون کې دی. قانونا ټول دولتونه خپلواک دي خو په عملي ډول نه دي. دغه دولتونه نه خپلې دندې ترسرولای او نه خپلو اتباعو ته خدمت کولی شي، یعنې ناکام دي. په حقیقت کې د حقوقو او دندو دوه اړخیزه همکاري نشته. ښایي دغه دولتونه په واشنګټن ډي سي او نیویارک کې خپلواک او د دولتونو په نړیوال سیسټم کې خپلسري وبلل شي. په ډېرو پرمختللو هېوادونو او د پخواني شوروي په اتحاد کې چې اداري فساد پکې روان دی ښه حکومتولي نشته. له 40 تر 60 هېوادونه چې له افریقا تر منځنۍ ختیځه او مرکزي او ختیځي اسیا پورې غځېدلي د بحران یوه حلقه جوړوي. له خپلو اتباعو سره ټینګه اړیکه لري. حکومتولي د مشترکو ګټو د تصمیم په اړه یوه منظمه پروسه غواړي. خو په دغو هېوادونو کې د اتباعو غږ دولت ته نه رسېږي. دلته بېنظمۍ د حاکمانو او محکمو ترمنځ اړیکه پرې کوي او موږ چې کومه تیوري وړاندې کوو د خپلواکۍ نوې مفکوره نه ده. موږ باید ملت ته د ورکو عناصرو د پیدا کېدو په پار د دولت دندې وښیو. له پوښتنې پرته د ولس ځواکمنتیا د یو خپلواک دولت مشروعیت جوړوي. موږ غواړو چې د یو هېواد اتباع غږ پورته کړي، چوپتیا یې په ځواک بدله شي او له تصمیم وروسته راتلونکي ته هیله من واوسي. دا خواشینۍ خبره ده چې د قانون له مخې واکمني او د حقیقي واکمنۍ ترمنځ تشه د ډکېدو پر ځای لا هم پراختیا مومي. د وخت په تېرېدو شرایط پرلهپسې ناوړه کېږي. زموږ یوه لویه اړتیا دا ده چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې څنګه دغه غځېدونکې تشه ډکه کړو. بین المللي ټولنه څنګه دغه حقایق درک کولی شي چې اوسنی سیسټم څومره چې پیاوړی هغومره کمزوری اړخ هم لري او دا چې نږدې 80 هېوادونه نن هم د ورانېدو په حال کې یا وران شوي دي. خو لارې چارې کومې دي چې د ناکامو دولتونو ته د خلاصون او بیا رغولو په پار لا هم نه دي ازمویل شوي، لکه هایټي، ختیځ تیمور، بوسنیا، سومالیا، افغانستان، عراق، سودان، نیپال او نور ډېر هېوادونه چې هلې ځلې کوي. عملي څېړنې داسې خواشینونکې نتیجې څرګندوي. له جګړو په راوتلو هېوادونو کې نږدې 50% په 10 کلونو کې بېرته په دښمنیو اخته کېږي او نړیوال سیسټم ونه توانېده چې د دې ستنېدنې د مخنیوي لپاره بریالي میکانیزمونه طرحه کړي. له 100 کلونو را په دې خوا یوازې په افریقا کې $300 بلیونه لګېدلي دي.
خو د دې لویې وچې ځینې دولتونه اوس هم په خپلو چارو کې بریالي نه دي. په کال کې 2 میلیونه وګړي د ایډز له ناروغۍ مري. هره ورځ یې 3000 ماشومان د ملاریا د ناروغۍ له امله وژل کېږي. 40 میلیونه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. اوس دغه هېوادونو ته څنګه خپلواکي ورکولی شو؟ د کومو تجربو پر اساس له دغو دولتونو سره چې قوي شي تل پاتې مرسته کولی شو؟ نړیوال سیسټم مو نړیوال مسؤلیت ته ژمنو هېوادونو جوړ کړی دی. په یوه هېواد کې د دولت تصمیم سیاسي واکمني ده چې مشروع تصمیم یې د خلکو غوښتنې څرګندوي او ترې ښکاري چې د پلي کولو توان یې لري. په خپله خاوره کې واک لري، د لګښتونو لپاره داخلي منابع لري، د خلکو امنیت لپاره وسیلې لري، په نړیوال غړیتوب کې حق ورکوي، لکه د تړونونو سره یوځای کېدل، په خپله خوښه له نهادونو قرضه اخیستل، د خپلو سرحدونو د چارو برابرول، په بهر کې د خپلو هېوادونو استازیتوب او د نړیوال سازمان په حکومتولۍ کې برخه اخیستل. په کورنیو چارو کې نه مداخله، د خپلواکو حکومتونو د خپلې شتمنۍ پراختیا او په خپله خوښه یې مصرفول دي. په دې رابطه کې حساب ورکونه ډېره لږه یا نشته. کله ځواکه ناوړه ګټه واخیستل شي، مالي سرچینې بربادېږي یا د نورو هدفونو لپاره کارېږي. د فساد له امله طبیعي سرچینې ضایع او ګټه نه ترې اخیستل کېږي. په داسې هېوادونو کې شتمنۍ په ښکاره غلا کېږي. که هېوادونه د ډېر وخت لپاره له ګاونډیو سره یا په نورو جګړو بوخت شي، د دوی عامې منابع تخریبېږي، ځوانان یې د ملکي وګړیو په ضد وسلې را اخلي او کورنۍ یې کوچ ته مجبورېږي. د 20مې پېړۍ له نیمایي تر دې دمه د لسګونو میلیونونو وګړیو مړینه او میلیونونه مهاجر او داخلي بېځایه شوي په ناکامو حکومتونو او کمزورو نهادونو کې لیدل کېږي چې لامل یې د پرمختیایي هېوادونو ستونزمن حالت دی. دغه ستونزمن حالت داسې پایلې لري چې له پامه نشي غورځېدای. نننی نړیوال بحران له 40 تر 60 هېوادونه لري. دغه هېوادونه اوږدې جګړې یا ناسمې ادارې ځپلي، ترهګري او تاوتریخوالی پکې پیاوړی شوی دی. د دوی پیاوړتیا ټوله نړۍ ننګوي او له پامه غورځېدلې وه. د دولتونو دغه ناکامي چې شتمنو له پامه غورځولې وه نوره باید پاتې نشي. په دولتونو کې د پیسو په وسیله داخلي جګړې، قاچاقي کړۍ، د وسلو، چارتراشو، د پخوانیو اثارو او قیمتي ډبرو قاچاق په نړۍ کې د قوي او پیچلو شبکو د جوړښت سبب شوی. دغه شبکې د نظم د راوستلو مخنیوی کوي. په نړۍ کې داسې جهاني پوځي ځواک یا اردو نشته چې د تنظیم شویو دولتونو او مارکېټونو غوندې کار وکړي. جنایي شبکې پرمختللې نړۍ ته ننوځي چې پایله به یې تاوتریخوالی، ترهګري او انساني قاچاق او تهدید وي. د ډېرو هېوادونو ترمنځ د پیسو قانوني راکړه ورکړه د اټکل له مخې د هغې هېوادونو د کلنۍ بودیجې له 2 برابره ډېره ده. د پیسو لوړه ناانډولي د جنایي شبکو د سرمایې او د دولتونو په بودیجو کې د فساد ریښې لا پیاوړې کوي. د طبیعي منابعو امتیازات په نړیوالو مارکېټونو کې د هغه د یوې برخې په ارزښت ورکوي او په بدل کې پانګې شخصي بانکونو ته لیږدوي. پانګوال پټې پانګې په خپلو ملیشهیي ځواکونو ساتي چې نړیوالې پانګې
معلوماتي پوهې او د خلکو مشروع راکړه ورکړه پکې وده نه کوي. په ناکامو دولتونو کې کمزوري حکومتولۍ او پراخ فساد په خلکو کې تحمیل شوی. په دغو هیوادونو کې داسې حقیقي وسیلې نړیواله پانګه نشته چې بیلیونونه خلک هوسا کړي. جنایي کړنو د دغو هیوادونو طبیعت او تاریخي کارنامې خرابې کړي دي. په نړیواله سطحه داسې بنسټونه نشته چې د چاپیریال مسلې ته پام وکړي، لکه د ځنګلونو تخریب، د ایکو له سیستمه زیاته استفاده، محیطي ککړتیا، د ساحلونو او وچې تخریبېدل، ټاټوبی چې ملي هویت مو خراب شوی دی، ځکه غلو لرغوني آثار او موزیمونه ویجاړ او چور کړي دي. ځینې جنایتکاران پر پرمختللي روش له تور بازاره ډېره ګټه ترلاسه کوي، مګر زیات غلا شوي اجناس د لرغونو آثارو په بازار کې په ناقانونه توګه په لږه بیه خرڅېږي. د فساد اصلي مفهوم داسې ویلی شو: د ناکامو دولتونو په کامیابۍ او ناکامۍ کې عام وګړي لاس نه لري، ځکه دوی نه پکې ونډه لري او نه د خپلو شتمنیو قانوني مالکان دي. داسې څوک نه ویني چې شتمني له هلاکېدو وژغوري، او د ښه والي په راتګ هم باوري نه دي. دوی په روانو حالاتو کې ځکه بې مسؤلیته دي چې واک نه لري، په تېره زمانه کې ځکه مسؤل نه دي چې غلا ترې شوي، میراث یې ویجاړ شوی، له زده کړو بې برخې شوي او د ژوند اړتیاوې یې نه دي پوره شوي. په دولتونو د دوی برخلیک د ښه کېدو هېڅ شواهد نه ویني، نو ځکه خپلې راتلونکي ته خوشحاله نه دي. دوی ځکه له مجبوریته ډک ژوند تېروي چې هېڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی. که غواړو چې خلک د هېواد په اړه حساس وي، باید له تجربه شویو لارو او روشونو استفاده وکړو او د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایو. او کله چې دولتي دستګاوې او ملکي خدمات اغېزمن کړو، خپل هدف مو موندلی شو. په میلیونونو وګړي د دوامداره محرومیت له امله خپل وطن پرېږدي او قاچاقبرو ته زیاتې پیسې ورکوي چې په ناقانونه ډول یې د اقتصادي همکارۍ او په پرمختګ سازمان یعنې OECD غړو هیوادونو ته ورسوي. دوی په دې پروسه کې ازادي او ځینې وخت ژوند هم له لاسه ورکوي. هلته چې ورسیږي د نوي ژوند هڅه کوي، یا د قبولۍ په لټنه، یا هم په ناقانونه ډول ځانونه پټوي. که څه هم په سرحدونو کې د کنټرول په موخه زیاته پانګونه شوې، خو د OECD هیوادونو ترمنځ داسې مانع نشي جوړېدای چې د داخلېدو مخه ونیسي، ځکه د ویرونې او هڅونې ډار په احتمالي مهاجرو کې زیات دی. د دوی په هیوادونو کې حالات خرابېږي. پاتې کسان د ځواک او ثروت له سازمانونو کرکه کوي، ځکه کوم څیزونه چې ورته معلوم او لاسرسی یې ورته لاره، اوس یې د داخلي نمایندګان مخنیوی کوي. هلته د بشري حقوقو ژمنې او په میلیونونو ډالر مرستې د اساسي کار په کولو کې پاتې راغلي. د همدغو کرکو له امله خلکو جنبشونه جوړ کړل. دغو جنبشونو پخوا په لاتینه امریکا او سویلي اسیا کې ستونزې حل نه کړې، خو خلک ځکه ورسره همکاري کوي چې له بېثباته ډیموکراسۍ، اقتصادي فساد او له ملکي چاپېریاله ناخوښه دي. قدرمنو اورېدونکو، دا و د شرایطو سپړنه لومړی درس. د دې درس بله برخه به په راتلونکي ویډیو کې